سلامونه جوړ تازه زه غوټۍ یم زه اوس د 2023 کال لپاره د بیجینګ د چای نندارتون ته راغلی یم. اوس زه د دغه نندارتون لوی تالار ته راغلی یم، ننوتلم او ګورې په چارچاپېر کې هر ځای د چای د نندارې اورفې تر سترګو کېږي. کله چې زه دغه لوی تالار ته ننوتلم نو د چای ښه بوی مې حس کړ. د معلوماتو له مخې په دغه نندارتون کې کابو 1006 غرفې یا نندارځي شته چې د چین د بېلابېلو ځایونو څخه باندې 800 تصدیو پکې ګډون کړی دی. اوس زما تر څنګ دغه چای دغه ډول چای د بینګداو په نوم یو ډول بوړ چای دی او په بلې خوا موږ کتلی شو چې دغه ډول چای څنګه چمتو کیږي. ټولو ته معلومه ده چې چین په نړۍ کې د چای بوټي د سرچینې نوم خپل کړی دی. تاریخي متون ښیي چې په چین کې د چای څښلو تاریخ له 50,000 کلونو څخه زیات دی او ډولونه یې هم ډېر دي. دا د دیانهونګ په نوم یو ډول تور چای دی او بیه یې د 1 کیلو لپاره 280 ینه کېږي او ډولونه یې بېلابېل دي او بیه یې هم بېلابېل دی. په داسې کاغذي تخته باندې د داسې چای بیه هم لیکل شوی او ګورې دغه ډول ټول چای بیه یې د 1 کیلو لپاره 1,380 ینه ده. فکر کوم چې دا یو ډول شین چای دی او بیه یې د 1 کیلو لپاره 2,400 کېږي. مشتریان په دغه نندارتون کې نه یوازې ډول ډول رنګارنګ ډولونه چای پیدا کولی او اخیستلی شي او هم په غرفې کې ناست دي او په خپله خوښه ډول ډول چای څښي په وړیا توګه. اوس زه د اورونګ چای په نوم یو ډول چای د اورفې ته راغلی یم او موږ غواړو چې په دې ځای کې اورونګ چای وڅښو. په چین کې دا دود شته چې که تاسې غواړئ چای واخلئ نو په چای خټۍ کې په وړیا توګه ډول ډول چای لومړی وڅښئ. که کوم یو ډول ستاسې خوښېږي واخلئ.没有洗一下杯。لومړی باید دغه چای پیاله پاکه وي.这是什么品种的茶？肉桂。哦，咱们虎校园才有现在。校园。产地这是这个虎头岩这个产地的乌龙茶。这个山头的这个肉桂。虎头岩和格兰尼苏卡的桃李比的。Bos kaki just ubah acabi. Udah ubah lang ke sambalasa padrigi. 而且能看到稠度，看得到吗？啊，这就是下笔。它是乌龙茶，属于半发酵茶，它属于温性，就介于绿茶和。د چای ښه بوی هم په پیاله کې پاتې کېږي. اوس چای څښلی شو. نوشي جنبې شه. ګورې د دغه چای اوبه رنګ ډېر ښکلی